حکمتیار ویلي افغان حکومت د پاکستان په چارو کې مداخله بس کړې. سلام، وخت مو بخیر، ته ستړي مه شئ. له دې مطلب ته شریک کېدانه مخکې چې زموږ چاینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چاینل حتما سبسکرایب کړئ. ولسمشر نومان او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د یوې مرکې پر مهال افغان حکومت د پاکستان حکومت په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. نوموړي د ترکیې اناتولي خبري اژانس ته ویلي موږ باید د بل چا په بحران کې مداخله ونه کړو، موږ باید د پاکستان د حکومت مخالفین حمایت نه کړو، کنه دوی به هم همداسې کوي. حکمتیار همداشان پاکستان د افغانستان پر وړاندې صادق ګڼلی او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې بدګمانۍ ختم کړي. د حزب اسلامي مشر همداشان د سولې په روانو هڅو کې د پاکستان رول ستایلی دی. د هغه دا خبرې په ټولنیزو رسنیو کې له توند غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. دا ولیدونکو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار خبرې، تاسې هم د هغه په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې ګلبدین حکمتیار ولې داسې خبرې کړې دي، او د ښکلو او جالبو معلوماتو لپاره زموږ چاینل کې پاتې شئ. اوسنۍ ویډیو لایک او شیر کړئ او ماته پر همدې ځای اجازه راکړئ. تر بل مطلبه یا خبره چې تاسو ته حاضرېږم، تاسو ټول د ښه وخته، خدای په امان.